السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قربا اساساني امید ده چې ټول ملګری به ټیک ټاک او د ژوند په موضوع کې قدرمنو کتونکو د روزي مبارکه میاشت او ویډیو راته ملګری راولېږله. هغه ویډیو سره هغه تاسو سره شریک کوم، خو دا غنه مخکې سره یو څو خبرې شیر کول غواړم. تکبر صرف د الله د ذات سره پکار دی. که یو انسان سره ډېر مال راشي، جیداد راشي، گاڑی بنگلې موټرې راشي، خو تکبر یو د الله د ذات سره چې دی نه خوند کوي. په دې ویډیو کې یو داسې میسج پروت دی زمونږ دپاره، زمونږ د ټول مسلمانانو دپاره، هغه خلک چې هغو تکبر کوي په مال باندې، په جیداد باندې، په گاړو بنگلو موټرو باندې. هغه ویډیو څه ده، د هغه یو شارټ کلیپ زه تاسو سره شیر کوم. د هغه نه وروسته بیا تاسو سره خبرې کوم چې دغه ویډیو سره تاسو وګورئ. زه بیا سره کوم. मामा कितना टाइम हो गया कुल्फी बेचते हुए इसमें? हाँ, अच्छा। और कितने का लिया गाड़ी है? 6 लाख का गाड़ी लिया। 6 लाख की गाड़ी में तुम कुल्फियाँ बेच रहे हैं मामा? क्या करोगे यार हम लोग। हाँ, मामा एक मिनट रुकना जरा। ښه کتونکو دغه ویډیو تاسو وکته. دا یو ملګری دی او راته ښکاري چې د کوټه بلوچستان دی او د هغه سره یو نمبري ګاډی ورسره دی او په نمبري ګاډي کې شاته د ملایانو د آیسکریمو چې کوم دغه دی دا پرمی دی هغه یې پټ کړلي، ملایان یې پکې برابر کړلي، جوړ کړلي او په هغه ګاډي کې هغه وړي او خرڅه یې. قدرمنو کتونکو ګاډی ورسره سم ګاډی ورسره دی، نمبري ګاډی ورسره دی، خو خپل مزدوري کوي، خپل حلال رزق ګټي. زموږ سره چې دا قسم ګاډي را سره نو مونږ په هغه باندې څه کوو؟ که چېرته کې په خیرنه کپړه باندې مونږ هغه ګاډی هم نه پاکو. خو دغه ملګري د دغه جرأت ته سلام پیش کوم چې په خپل داسې ګاډي کې او بیا د غریبۍ یو داسې د ملایانو، که ستاسو خیال یې نن سبا په زمونږ په دې ملک کې چې نه چا په موټر سایکلو باندې او چا په سایکلو باندې د ملایانو دا دغه تړلي، په دې په ټوډي کې چې کوم دی پټ کړی دی. ستا جرأت ته سلام پیش کوم. دا ویډیو شیر کړئ، چې دغې ته مو رسي. او چې کم ملګري چې په مزدورۍ و د ځان شرمېږي، مزدوري حلاله مزدوري ګټل چې دی نو دا په دې کې ثواب دی. او بیا دغه ملګری په دغه ګاډي باندې خپله مزدوري ګټي. نو تکبر نه دی پکار کړی. چا څه ګاډي دي که بنګلې دي، موږ به ټول دغه قبر له ځو او دغه 4 فوټه ځای به زمونږ ځای. نو په خپلو ګاړو بنګلو روبو باندې چې دی نو تکبر نه دی پکار، حلال رزق ګټل پکار دی. دا ویډیو مې د دې لپاره کوله چې زمونږ یو ملګری چې کوم دی چې په نمبري ګاډي کې د ملایانو آیسکریمانو فرمه پټ کړله او څه کوي ملایان خرڅوي. نو په مزدورۍ باندې موږ له شرم نه دی پکار او بل چې کوم دی موږ له تکبر نه دی کول پکار باندې. تکبر د هغه یو ذات سره خوند کوي چې هغه د تکبر لایق دی. ټول ملګري دغه ویډیو مخکې شیر کوي د ثواب په نیت باندې او حلال رزق ګټئ. شرم مه کوئ، په حلال رزق کې د خپل غریب سره مرسته کوئ او چې کوم دی یو تکبر مه کوئ. د بلې ویډیو په ماله راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه ویډیو سره یو ځل